السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول به ښه یاستئ. نن بیا زه یو ښایسته غوندې فلم سره راغلی یم. دا به تاسو ته زه شارټ کټ کې ایکسپلین کوم. دغه فلم ما سره تر اخره پورې وګورئ، خو دې نه پهله زما دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ضروري سبسکرایب کړئ او زما دغه ویډیو هم لایک کړئ. دغه جنۍ په خپل ګاډي کې روانه وي او د دې د ګاډي ټایر پنچر شي. دا خپل ټایر بدلولی نشي او دا بیا په دې انتظار باندې کینی چې دلته به څوک راشي او زما مدد به وکړي. که دا چیرې په هایوې باندې تللی وی نو هلته به دې ته ډېر خلکه میلو شوي وي. دلته کې بیا یو سړی راشي چې د هغې کرشن نوم وي. هغه دې نه بغیر تپوسه د دې ګاډي ته ټایر بدل کړي او ورته دا هم وایي چې ستا له ګاډي یو پلګ هم خراب دی او دغه شانتې ورته هغه پلګ هم ټیک کړي. بیا ورته لاره تینکیو ورته ووایي او هلته نه ترې روانه شي. خو دا چې کله لږه مخکې راشي دې په دماغ کې څه راشي او دا واپس هغې ته راشي او دغه شان دی په خپل ګاډي کې کینی او ورته وایي چې ته مخکې ځې نو زه به تا ډراپ کړم. دلته کې سوال دا پیدا کېږي چې دا هلک د کوم نه راغلی و او دا پیدل په دغه روډ باندې کوم ځای نه را روان و او دغه روډ باندې کوم ځای ته تلو. د دغه سوال جواب به زه تاسو ته مخکې فلم کې وښیم. بیا کرشن دې ته په خپل باره کې خبرې کوي او ورته وایي چې لږ ورځ پس زما دلته کې واده کېږي او زه ډنمارک ته به شفټ کېږم. کرشن دلته کې ډېرې ښې خبرې کوي او دغه شانتې دغه جنۍ هم ورسره ریلیکس شي. لاره هم ورته له خپلې زندګۍ باره کې ډېرې خبرې وکړي، خو کله چې دې لږ مخکې لاړ شي د دې سړي انداز هم بدل شي او د دې د خبرو طریقه هم بدلی شي او بیا دا دې ته په غلطې طریقې باندې لاس ویسي په کوم باندې چې لاره پې پوه شي او بیا دا جنۍ د صحیح موقع په انتظار باندې کینی چې ګاډی ودري او له ګاډي نه ترې بهر روځي. دا جنۍ ګوري چې کرشن هلته کې سیټ بیلټ نه دی تړلی او دا هغه ګاډی په یو ټرن کې تیز تاو کړي او د غره نه لاندې دې دواړه لړه شي. مونږ ګورو چې کرشن د ګاډي نه بهر پرېوتی دی خو له هغې حالت ټیک دی. لاره په ګاډي کې دننه ناسته وي او هغې خپه په یو سیټ کې نښتې وي. هغه د ګاډي نه بهر نشي راوتی او بیا هغه مدد لپاره هلته کې چغې وښي. بیا کرشن هلته کې راځي. اوس به تاسو دا سوچ کوئ چې دا به راونیسي او بهر به ورسره څه غلط کار وکړي، خو هغه ورسره داسې ونه کړي. خو د دې ارادې څه نور څه وي. دا دلته کې دا جنۍ په درد کې پرېږدي او د دې چغې اورېدلو ته ډېر خوند ورکوي. لاره هلته نه بهر ډېرې زیاتې چغې وښي خو له هغې اواز اورېدو والا څوک هم نه وي او کرشن هم دې هلته نه لاړ شي او په مصیبت کې پرېږدي. هلته کې خوا کې موږ یو ورکوټی سیند ګورو او دې نه دا معلومیږي چې په دغه نهر باندې به څوک تېرېږي، خو دا موږ ته پته نشته چې څوک به دلته کله راځي. لږ ساعت پس هلته کې شپه شي، خو شپه په ځنګل کې تېرول څه ګپ نه وي. ټول نه غټ مشکل دې ته یخني وي، کوم چې لږ ساعت پس ډېر زیات یخ شي. خو دې سره په ګاډي کې هیټر وي، کوم باندې چې دا هیټر آن کړي او د دې ګزاره وشي. بیا دې سره ګاډي کې بیګ وي، کوم باندې چې دا خپل یو ورکوټی جیکټ راوالي او وایغوندي. خو اوس هم د دې په مشکلات کې کمی نه وي راغلي، ولې چې دا په کوم ځای کې پرته وي هغه یو ځنګل وي او هلته کې ډېر زیات ځناوران هم وي او په دغه ټولو ځناورانو باندې د دې د وینې بوی لګېدلی وي او دا اوس عین ټایم دلته راتلی شي. خو لاره دلته کې اوس د خپل ګاډي هیډ لایټونه ولګوي. دا خپله پیله شپه هلته کې په ځنګل تېرېږي. بل سهار چې دا راپاڅي نو ټولو نه پیله ده هلته کې ډېر زیات میږي ګوري چې په دې راغونډ وي. هغې نه پس دا له اوبو بوتل اخلي او هغه څکي، خو بدنصیبي دا وي چې دې سره صرف یو بوتل په ګاډي کې وي او کوم چې لږ ډېر خوراک و هغه دې وخت کې ختم کړی و او دغه شان دې ټوله ورځ په دې باندې تېره شي او یو ځل بیا شپه راشي او دې ته څه امید نه وي چې دا ګیټ به دا کلو کړي او که دا ګیټ کلو هم شي نو د دې خپه د سیټ لاندې ګیره ده. اوس دلته کې دوه خبرې دي چې یا څوک راشي او د دې د خپه د سیټ روکاږي او یا دې د خپه څوک کټ کړي او دا دواړه کارونه به دا اوس دلته کې پخپله کوي. خو په دې کې دومره همت نه وي چې دا دوه کارونه دلته وکړي. دلته کې موږ کرشن ګورو چې هغه واپس راشي او له هغې حالت پیل نه ډېر ښه وي. داسې معلومیږي چې دې خپل علاج وکړو او دې ته مخامخ کیني او په خندا شي او ګډ مارنینګ ورته ووایي. لاره دې ته ډېرې بدې ردې ووایي او ډېره غوسه یې ورته. خو کرشن ورته وایي چې زه خوا کې دلته یو کور ته لاړم او هلته کې د خوراک سامان هم ډېر و او هغه خلکه په کور کې نه وو. کرشن ځان سره څه خوراک هم راوړی وي او هغه د دې په مخامخ کیني او خوراک کوي. لاره کومه چې د 3 ورځو نه صحیح نه وي خوړلي او هغې د خوراک طلب نور هم زیاتېږي او دا چې کله دا خوراک وکړي نو هلته نه ترې لاړ شي. بیا لاره ته په هغه ګاډي کې له کرشن یو بټوه میلو شي، کوم باندې چې له هغې څه کارډ وي او څه ضروري کاغذات وي. لاره دا فکر کوي چې دې سړي خپله فیملي هم شته، بیا ولې ما سره داسې کوي.
په دغه خبره باندې لاره ډېره زیاته خفه شي او بیا دا فکر کوي چې کېدای شي دا سړی سایکو وي یا مینټل وي او دې به څومره خلکو سره داسې کار کړی وي. بیا لاره خپله دویمه شپه په ځنګل کې تېروي. دا هلته کې په ډیشبورډ باندې یو لیټر ګوري کوم باندې چې د هغه راوالي او خوا کې څخه شاک راغونډ کړي او ځان ته اور ولګوي چې لږه ګرمه شي. دا ځکه داسې کوي چې دا ټوله شپه هیټر نشي لګولی ولې چې د دې بیټرۍ به کېني. بیا دې اور ته سمګي راشي او هغه دې له پاسه خیږي په کوم باندې چې دا ډېره زیاته ویریږي او دا دومره زیاته غوسه شي چې هلته کې یو مګر ونیسي او په لاس کې هغه مړه کړي او هغه به دې سره اوس څه کوي دا به تاسو ته اوس پته لګېدلې وي. دې د تېرو ورځو نه څه نه وي خوړلي او دې سره بله څه لاره نه وي. دا بیا هلته کې یو مګر ونیسي او هغه حلاله کړي او په اور یې پخه کړي او ویې خوري او انسان چې وږی شي هغه لوږې ختمولو لپاره هر څه کوي، کله هغه له پیسې لوږوي او کله خېټې. بل سردار راپاڅېږي دا هلته کې خپل موبایل وګوري او دا یو لرګي په مدد باندې هغه ځان ته راکاږي او هلته کې رنګ کوي. خو دا هر څه دومره زر کېدی نه شي ولې چې بیا به دې فلم کې څه خوند پاتې نه شي. او هلته کې یو ځل بیا کرشن راشي او هغه ورته وایي چې کومو خلکو کور کې زه اوسېدم ما هغې قید کړو او په خپلو کمرو کې مې وتړلو او زه ترې راغم او اوس له هغه کور کې زما راج دی. په دې معنی چې کلاره دا واوري هغه خپل موبایل خوا کې پټ کړي خو پته نشته چې کرشن ته څنګه پته ولګي او هغه دې نه دا موبایل راکاږل شروع کړي. خو لا دې ته دا موبایل ورکول نه غواړي او دغه شان دې دا دواړه په جنګ شي. خو له کرشن په لاس کې یو پلاس وي او هغه په دې غوځار وکړي او دا موبایل ترې واخلي. اوس د دې دا آخري امید هم ختم شو او دا د دې په مخامخ هغه موبایل مات کړي. خو کرشن ځان سره یو بیګ راوړی و کوم کې چې ډېر زیات اوزار وي او هغې هلته کې ځان سره یو اره هم راوړی وي او دا ورته هلته کې خوا کې کېږي. لاره ورته ووایي چې تا ته پته ده دغه ارې سره زه ګیټ نشم کټ کولی. هغه ورته ووایي چې او ما ته پته ده خو دا اره ګیټ لپاره نه ده بلکې ستا د خپې لپاره ده چې ته پرې خپله خپه کټ کړي او هغې نه پس ته ازاده شي. دلته معلومیږي موږ ته چې کرشن څومره مینټل او سایکو انسان دی او یو عام انسان دپاره دومره اسانه نه وي چې هغه به ځان نه خپله خپه کټ کړي. خو بیا هم دا همت کوي او لږ خپل ځان نه کټ کوي خو دا ډېر زیاته درد وکړي او دا اره هلته نه لړه کړي. اوس دې سره اوبه هم ختمې شوي وي او دا اوس هغه کار کوي کوم چې هر انسان نشي کولی. دا د تېرو ورځو نه تږي وي او دا خپلې امتیازي هلته کې وڅکي. دا خپل امتیازي وڅکي او دغه شانتې دا خپله تنده دلته ختمه کړي او دغه شانتې هلته کې ډېر تیز باران شي په کوم باندې چې لاره ډېره خوشحاله شي. دا به د باران اوبه راجمع کړي او اوبه څکي. دا به ریډیو آن کړي او په هغې کې ووایي چې آس پاس څومره روډونه دي هغه به اوس بند شي او ورته ووایي چې د تیز باران په وجه دغه روډونه به بلاک شي او کوم خلک چې په ګاډو کې دي هغه دې یا واپس شي او یا دې په هایوې باندې لاړ شي. دلته کې یو ګاډی ودرېږي او یو سړی ترې راکوشي او په لاس کې ټورچ نیولی وي. لاره دلته کې ګوري چې هغه بل څوک نه بلکې کرشن دی. کرشن چې کله دا وګوري نو دا خوځي نه او بیا دا په ګاډي کې راننوځي او لاره پرې راپاڅېږي او دا د مرۍ نه رونیسي او هغې څه یو ورکوټې چاقو وي او په دې باندې حمله وکړي او ډېر زیات یې زخمي کړي او هغې نه د ګاډي چابي والي چې هلته کې څوک تېرېږي او دا ګاډی وګوري او لاندې مدد ته راکوشي. دې د کرشن نه چابیانې په سیند کې لړه کړې وي او هغې سره بل څه آپشن اوس نه وي. بیا کرشن بره خیجي او خپل ګاډی هلته کې ډایرکټ سټارټ کوي. بیا هلته کې یو پولیس والا راشي او کرشن نه تپوس کوي چې تاله مدد ضرورت شته او دا هغې ته دروغ وایي چې زما ګاډی خراب دی او دا غواړي چې ما ته لیفټ راکړي او دلته نظر لاړ شي او که دا لږ ډېر ایسار شي نو دا به لاره هلته کې وګوري. دلته کې خدای په دې مهربانه شي او هغه باران ډېر زیات تیز شي او کوم ځای کې چې دی هغه ګاډی نښتې وي هغه اوبو سره هلته نه لږ لږ مخکې روان شي او هغه ګاډی دې نیر کې روان وي او جټکې خوري او هغې سره لاره خپه هلته نه خلاصه شي او دغه شانتې هغه بل ګیټ دا کلو کړي او په هغې باندې د بارو راوتلو کوشش وکړي او دغه شانتې دا هلته کې کامیابه شي. دا هلته کې کنارې ته رارسي او د لرګي په مدد باندې باره یو کور ته رارسي خو هغه کور کې پین نه څوک چغې وخي. اصل کې دا هغه کور و کوم ځای کې چې کرشن هغه خلکه قیدي کړي وو. کرشن هم په دې کور کې موجوده وي او دا جنې پټه پټه راځي او هلته دننه ګوري. کرشن اوس هغه پولیس والا هم په دې کور کې بندي کړی وي او د دغه پولیس والا نه سترګې وکاږي په کوم باندې چې دا جنې ویرېږي او هلته نه تښتي. بیا دا هغه ځای کې یو جنې وګوري کوم چې دی په بیډ باندې تړلی وي او هلته کې راشي او دغه جنې وسپړي او هلته یې تښتوي. خو شاته نه کرشن راشي کوم چې د پولیس یونیفارم اچولی وي او دغه شانتې دا دواړه په جګړه شي خو دغه جنې هغه تمانچه دې نه راواخلي. خو کرشن دومره زر هار منلو والا نه وي او هغه به دې سره په جنګ شي.
لاره په دې باندې ډېرې ډزې وکړي کوم باندې چې دا هلک کور بهر لړی شي او ډېر زیات زخمي شي او یو ټریپ کې خپه ونښلېږي. هغې نه پسه لاره دغه جنۍ هم راخلاصه کړي او دا دواړه بهر راشي. لاره هم داسې وکړي او یو چاقو ورته هلته کېږدي او ورته ووایي چې یا ځان نخ په کټ کړه او یا دې شي نه ځان راوکاږه او دا ستا مرضي ده او دغه شانتې دا دواړه دا هلته کې پرېږدي.